د متحده انجمن دکانداران شب قدر د نوې منتخب شوی کابینه د حلبرداري یو درنه دستوره په گورنمنت سیف الله شهید های سیکنډری سکول شب قدر کې اوشوه. په دستوره کې د شب قدر تحصیل دکاندارانو د تنظیم نوجوانان صوبایي صدر عرفان عالم، نائب ناظم مزمل خان، پاکستان لوکل گورنمنت صدر فواد خان، مشر سکرټر ملک عالمگیر خان، سیاسي مذهبي سماجی شخصیاتو او بلدیاتی نمائندگانو په ګڼ شمیر کې ګډون وکړو. د متحده انجمن دکانداران شب قدر د نوې منتخب شوی کابینه د صدر حاجی مکمل شاه، مشر سکرټر سیف الله احمدزی، چیرمن بختور شاه، پریس سکرټر حمید الله، سرپرستان تشریف الله، قاری ساجد، نائب صدران زبیر احمد، ارشاد خان، رحم سید، گلنواز او نورو عہدیدارونه د پی کے 22 ایم پی اے عارف احمدزی سوگن واغستو. خدا کو حاضر ناظر جان کر حلفاً اقرار کرتا ہوں کہ میں بحیثیت ممبر انجمن تاجران کا تابعدار اور وفادار رہوں گا. منتخب صدر حاجی مکمل شاه په خپل خطاب کې د ټولو دکاندارانو شکریا ادا کړه او دکاندارانو ته ډاډ ورکړو چې موږ به په خو ایماندارۍ سره ستاسو د حقوقو تحفظ کوو. منتخب صدر په شب قدر کې په موجوده مسلو هم رڼا واچوله. دارونو تاسو موږ له اوټ را کړی دی، تاسو په موږ اعتماد کړی دی او ان شاء الله تاسو اعتماد ته موږ چرم ټیس نه رسو. کله شپې د ورځې ان شاء الله تاسو به موږ خدمت کوو. زمونږ په دې بازار کې څه مسلې شته دي، یو لختې دي او دا تلې دي چې کانګړې روډه پورې په دې باندې نن هم اوس پولونه پیدي، د پولونو د وجې هغه مسله نه حل کیږي. دویمه خبره دا چې زمونږ دغه د عدالت نه ونیسه، د دوست محمد د دکان نه ونیسه تر د هغې سړکه پورې هغه لاره ډېره کندې وندې د بازار دی، خلک پکې درسونه خوري. دغه دلته کې موږ چې کوم بورونه کړي دي که نه په هغې اوبو کې چې نه جوړېږي، هغې کې دغه کېږي. نو د بازار دپاره د صفا او د اوبو تنظام وشي. جومات مارکیټ کې په هغې کې داسې لارې دي، هغه هم ډېرې ګډې وډې دي. نو که دا وشي دا به ډېره مهرباني. د تحصیل شب قدر ناظم غفار الله شیخ په خپل خطاب کې منتخب کابینه ته د خپل مکمل مرستې ډاډ او تسلی ورکړه او د شب قدر بازار تاجر برادرۍ ته دا یقین ورکړو چې ستاسو ټولې جایزې مسلې به په ترجیحي بنیادونو هوارول شي. بازار کې ډېرې زیاتې مسلې دي او چې دلته کې مطلب لارې کوڅې پخې سټریټ لایټ لګېدلي، نو په دې باندې موږ ټول خسته ښکارو. ان شاء الله کوشش هم دا دی چې په دې لږ ټایم کې د دې بازار د مسلې حل کړو. موږ اوس ان شاء الله ګاډي دغه کړي دي، 3 ټریکټر چې کوم دی هغې سره لوډر د دې بندوبست هم کړی دی، ایکسکیویټر چې کوم دی د ټیمې ته والو دا یو ضرورت دی. 3 چې کوم دی هغه موږ واړه سوزکي د دې بازار سپیشل چې هغه په بازار کې ډیوټي کوي او چې کوم ځای کې لږ غونډه ګندم سیکوي نو هغه به انشاءالله اوچتوي. په دستوره کې مشر میلمه د پی کے 22 ایم پی اے عارف احمدزی هم خطاب وکړو او په شب قدر بازار کې د دکاندارانو کردار یې په زبردستو ټکو کې اوستایلو او دکاندارانو ته د خپل مکمل مرستې ډاډ هم ورکړو. حیات اقبال، حیات، دلبر نیوز، شب قدر.